د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ده دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دوشنبه او دو پنځشنبه پر ورځ باندې روزه نیوله. د دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د پنځشنبه او د دوشنبه ورځ روزه نیول کې ثواب دی. نبی سلام نیولی او دا عشره خو د ذوالحجه عشره ده. په دې عشره کې تاسو په ټول لس ورځې نه ورځې روزې نشي نیولی، نه کم از کم دوشنبه پنځشنبه خو ونیسئ چې په دې لس ورځو کې کومه پنځشنبه دوشنبه راځي دغه روزې خو ونیسئ. یو خو دا مخکې حدیث کې مونږ بیان کړی و چې په دې ورځو کې الله جل شانه ته چې بندگان کوم نیک اعمال وړاندې کوي الله پرې ډېر خوشحالېږي او الله ته ډېر ګران وي، الله ته ډېر خوښ وي. هغه اعمال چې نورو ورځو کې کوي او هماغه اعمال په دغه اوله عشره کې ته کوي د ذوالحجې، دا الله ته ډېر خوښ دي په نسبت سره نورو ورځو ته. نو یو خو به هغه ثواب وګټي، یو دویم دا چې په دې عشره کې په دې اوله عشره کې روژې نیول. دا حدیث مخکې مونږ بیان کړی و چې الله جل شانه د یو کال برابر ثواب ورکوي. او بیا دغه دوشنبه او پنځشنبه روژې خو حدیث سره هم ثابته شوه. په دغه عشره کې دوشنبه پنځشنبه روژه ونیسه که ټولې نیولی نه شي، نو دغه ثواب ځان دپاره حاصل کړي او دغه اوله عشره کوشش وکړي چې داسې طریقې سره تېره کړي چې ځان ته ثوابونه حاصل کړي او ځان د ګناهونو نه محفوظ وساتئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.